ما پلار پر افغاني ننګ تللی دی چې سر ما اوس پرې کږي هم بم پر دې افغاني ننګ باندې ځو. خو زموږ هم کور سپېره دی، کور مو په دې سپېره دی. تربورګلوي دی په مخ اخیستی یو، دا سیلي دی پر مخ اخیستی یو. مخامخ یې وینو تربورغل دی، مخامخ یې وینو جاسوسه دی، مخامخ یې وینو بزدله دی، مخامخ یې وینو بېمانه دی. ما خرڅوي، زما اولاد خرڅوي، زما عزت خرڅوي، زما ننګ و ناموس خرڅوي. زه ورسره ولاړ یم ځکه چې به زما د قبیلې دی، زما د پښې دی، زما عزیز دی، زما تربور دی. به زه د سره ولاړ یم او د دې بنیاد باندې چې څوک زما د حق خبره کوي هغه هم غوږ هم نه ورته نیسم، د هغه سره تربورګلوي کوم. د ژوند تر آخري ساه پورې پاسپورټ، شناختي کارت او تذکره دا درې سره نه منمه. زه پر نامه یادومه. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته وایو، موږ جمعیت علما اسلام ته وایو، موږ دا نورو ته وایو چې په چمن کې دی. یو شی نسته، اختلاف دی 100 واره را سره وکړه. هر څه چې راته وایه راته ووایه. په نورو نه سره ګایږو، برخې نه سره وشو، سټان نه سره وشو، نوکرۍ نه سره وشو، سکیمان نه سره وشو. د چمن پر دې بنیادي یوه مسله ده چې پر ډیورنډ کرښه باندې د چمن پر ګیټ باندې شناختي کارت او تذکره باندې هم درفت. دا میټینګونه نه غواړي، دا ناستې نه غواړي. پر دې خبره باندې تاسو ته خواست کو چې راسئ، نور په هر شي کې اختلاف را سره وکړي، موږ غږ نه کوو. ته یې راته مخ ته سئ، موږ درپسې. موږ ته یو لوري آسان ښکاري د تورې، هم د هغه راپاتې سوي دي له پلاره. د پښتانه اصطلاح ده موږ دلته خدایه مکه پر تاسو باندې د تباره تازه کولو لپاره نه یو راغلي، تقریر ته نه یو راغلي، دې دپاره نه یو راغلي چې بس یو علامتي احتجاج او خبره وکړو، بیا ته پر خپله لاره او موږ پر خپله لاره باندې. عزیزانو، که څه هم موږ ډېر په ویاړ سره دا خبره کوو، تاسو ته آفرین وایو. یوه ګنټه ناسته و لمر ته، ګرمي ته، و بارانه ته، و یخ ته، دا ډېر ګران کار دی. بله خواته چې د چمن د دې غیرتي ننګیالي ولس تاریخ ته وګورو، چې ستاسو د مشرانو و همت ته و کارنامو ته وګورو، نو دا توقع د چمن د غیرتي ولسه موږ کولی سو چې یو کال نه 10 کاله هم دا غیرتي ولس د خپل وطن دپاره، د کام دپاره، د خپلو حقوقو لپاره دوی پر ځان هر قسم سخته راوړلی سي. نو عزیزانو، د چمن شاعرانو، تاسو ټولو ته د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ او د دې ټولو قامي ګوندونو د ټولو پښتنو لخوا تاسو ته سلام پیښو. قدرمنو عزیزانو، داسې بدمرغي نسته چې انسان یې پیژني، په دې جهان کې موجوده وي او هغه د دې پښتون ته نه وي ورپېښه. د جهان ټولې بدمرغۍ دې پښتون افغان ته ورپېښې دي چې په سر کې یې اوس زموږ دا معاشي صورتحال یا زموږ دا معاشي قتل عام چې کوم روان دی، دا زموږ په سر کې اوس تر ټولو لویه مسله روانه ده. قدرمنو عزیزانو، دا معاشي بدحالي، دا پابندیانې، دا قتل عام،
دا یو د دهشتګردۍ شکل اختیار کړی دی. دا هغه معاشي دهشتګردي ده چې د پښتون افغان په خلاف باندې روانه ده. نن دلته موږ ناست یو، د څه دپاره ناست یو؟ د روزګار په خاطر باندې ناست یو. دلته یو چا د بغاوت خبره نه ده کړې، توپک یې نه دی راخستی، د منشیاتو خبره نه کوي، د قبضې خبره نه کوي، د بل د حق خبره نه کوي. یو ناروا مطالبه یې دلته نه دی اشتي. یوازې مطالبه یې دا اشتي ده چې زما ته پر دې ډیورنډ کرښه باندې د تګ و راتګ او د کاروبار حق راکه. عزیزانو، که څه هم ریاست پاکستان دا حقیقت نشي پټولی، دا رښتیا نشي پټولی چې دا خاوره د افغان خاوره ده، چې دا د ډیورنډ پر دې خوا باندې دا زموږ وطن دی، پلارنی ټاټوبی دی، دا زموږ وروڼه دي، هم پر ژبه باندې، په کلتور باندې، په تاریخ باندې او هم په مسلمانۍ باندې دا زموږ وروڼه دي. حقیقت نشي پټولی چې دلته کمې قبیلې آبادې دي، که هغه بړیڅي دی، که هغه څکزی دی، که هغه نورزی دی، که هغه کاکړ دی، که داوړ دی، که مسعود دی، که یوسفزی دی، که شینواری دی، که افریدی دی. هغه د کرښې پر دې خوا باندې هم او د کرښې پر ها خوا باندې هم آباد دی. ایدرمه هلته ده، کور مدلې دی، خپلوان مه هلته دي، کاروبار مه دلې دی، شادۍ مه هلته خلکو سره سته، رشتې مه کړي دي، دوستۍ مه کړي دي، جومات مه هلته اوسېدلی دی، کښت و کرونده مه دلته پاته سوې ده. نو لہذا 130 کاله چې دا فرهنګي کم زیاتوب له موږ سره وکړي، 130 کاله کم و بیش موږ پر دې ډیورنډ کرښه آزادانه آمد و رفت کړی دی. عزیزانو، خبره ستا د معاشي قتل عام ده. عزیزانو، خبره ستا د تشخص د ختمولو ده. خبره ستا د رور سره د دا رورګلوۍ د جلا کېدو ده. که نه پر تا یې څه فرق دی؟ پر تا یې د پاسپورټ څه فرق؟ پر تا یې د شناختي کارت څه فرق؟ که پر پاسپورټ ځې که پر شناختي کارت ځې، خو دواړه ستا دستاویزات دي. نو لہذا ته غواړې ده چې دلته به ویزه وي، دلته پاسپورټ نه ده مسله. خبره دا ده د پاسپورټ تر شا دا موږ دلته ولیدله، دا چې دلته باب دوستي جوړېدله، دا په کار وی نه وی جوړه سوي. موږ په کار وی مه یې پرېږدي. تا باب دوستي چې جوړه که په بدنیتي ده جوړه که، بیا ده راویستی خندق ده جوړ کړي، بیا دې پر بدنیتي وکړه. دا زموږ بدمرغي ده، دا زموږ قصور دی چې موږ دې ته نه ودرېدو. بیا رالې خاردار تار ده راوړي، بیا زموږ کمزوري وه، بیا زموږ بې حسي وه چې دا خاردار تار ته موږ نه ودرېدو. موږ دا نه کې بند. نن عزیزانو، ستاسو صورتحال وګورئ. پاسپورټ هم دغسې دی. د پاسپورټ دا یو سازش دی د دې پښتنو افغانانو په خلاف باندې. که څه هم ستی مطالبه ده چې تذکره او شناختي کارت دی، موږ خو دا تذکره هم نه منو، موږ شناختي کارت هم نه منو. څوک پښتو وایي، څوک افغان دی، هغه به دلته هم راځي، هغه به هلته هم راځي. ځکه تر قیامته پورې یا د ژوند تر آخري ساه پورې پاسپورټ، شناختي کارت او تذکره دا درې سره یې نه منمه. ځکه چې وسطی مطالبه ده چې شناختي کارت دې وي. نو عزیزانو، نن خبره کږي
دلته جرنلان ودرېږي چې وایي دلته سمګلینګ کېږي، دلته بارود راځي، دلته دهشتګرد راځي، دلته منشیات راځي. نو موږ سوال دا کوو چې دلته بارود هم هغه خل راوړی سي چې له تا سره تعلق وي، دلته منشیات هغه خل راوړی سي چې له تا سره تعلق وي، او بیا هغه منشیات پروشه تا په حکومتونو کې هم کښېنولي. دلته سمګلینګ هغه خلک کوي چې ته انټریانې ورکوې، چې ته پرمټونه ورکوې. هغه ځینې دا ځینې پر دې یادو چې د وطن ډېر معتبره مشران سته، هغه ځینې ملکان، هغه ځینې خانان، هغه ځینې سرداران، دا هغه خلک دي چې ته پرمټ ورکوې، انټري ورکوې، دی سمګلینګ کوي. او زه چې کم شی کومه دا کاروبار دی، دا تجارت دی. له غړۍ به څه راوړي؟ د ده په 2 لاسونو کې څه طاقت دی؟ 20 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو دا پر 2 لاسونو باندې دی راتري. د جهان پر یو قانون باندې د امریکې رانیولې، تر چینه، تر سعودي عربه، تر جاپانه، تر روسه، بیا تر پاکستانه دننه د جهان پر یو قانون باندې له موږ ته څوک را ثابته کړي چې کم شی ته په لاس کې راوړلی سي، چې د کم شي مقدار کم وي، هغه د په سمګلینګ کې راځي، هغه د په ګوریزي کې راځي. ورسه د کراچي ایرپورټ له ورسه هره ورځ جهازونه راځي، 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو، 40 کیلو دا سامانونه خلکو له ځان سره راخیستي، بیا دوکانو والا یې شناختی سامان وروړي. دا دلته خلک ناست چې د دې ګواه دي. د دوبۍ په ایرپورټ باندې خلک ولاړي شناخته پیدا کوي، دا زما 5 موبایله، دا زما 10 موبایله، دا زما پلانکی شی، دا زما پلانکی شی، دا در سره یوسه، هلته به زما سړی ولاړي، هغه به ورکړي. دی ولې تا ته درکوي؟ ځکه چې دا قانوني طور دا تا ته اجازه ده چې ته یو مخصوصه مقدار چې کم یو سامان دی، د مخصوص قیمت یو سامان دی، دا ته وړی سي، پر دې پابندي نسته. نو له غړي چش راوړی دی؟ سونې ده نه دي راوړي، هیرې ده نه دي راوړي، توپک ټینک ده نه دي راوړی، میزایل ده نه دي راوړي، منشیات ده نه دي راوړي، یو ټایر یې راوړی دی، د غوړۍ ټیم یې راړولی دی، چینک یې راړولی دی، ترماز یې راړولی دی، پیالې یې راړولی دی، او د ژوند د ضرورت څه کم شیان دي چې پر کورونو کې ډوډۍ په پیدا کېږي، دا شیان یې راړولی دی. ته ما ته ستا په آیین کې، ستا په قانون کې دا را ثابته که چې دا ناروا دی. د چمن خلک به دا ناروا پرېږدي، او که د جهان په یو قانون کې دا ناروا نه دی، نو لہذا او پلانکی صاحبه، او پلانکی صاحبه، چې هر څوک یې لا تا دا خبره تا ته کو چې ته خو څه ستا نیکه هم دا نسي راګرځولی. عزیزانو بدمرغي ده، دا څنګه کام یو موږ په کروڑونو آباد یو. دلته ملګرو خبره وکړه، 140 کسان، 140 کسان، 1.5 کسان، دا به خرڅېږي، دا 50، دا 10 هم نه دي، 20 هم نه دي، دا 20 امپیګان، دا به خرڅېږي. او زه به دلته ناست یم، خو زموږ هم کور سپېره دی، کور مو په دې سپېره دی، تربورګلوي دی په مخ اخیستی و، دا سیالي دی پر مخ اخیستی و، مخامخ یې وینو تربورغل دی، مخامخ یې وینو جاسوسه دی، مخامخ یې وینو بزدله دی، مخامخ یې وینو بېمانه دی. ما خرڅوي، زما اولاد خرڅوي، زما عزت خرڅوي، زما ننګ و ناموس خرڅوي. زه ورسره ولاړ یم ځکه چې به زما د قبیلې دی، زما د پښې دی، زما عزیز دی، زما تربور دی، به زه د سره ولاړ یم. او د دې بنیاد باندې چې څوک زما د حق خبره کوي، هغه هم
غوږ هم نه ورته نیسمه د هغه سره تربورګلوي کومه. نن عزیزانو دې تربورګلوي تر دې ځای را رسولي وو نن چې پر دا لارې خلاصې وې دا د توبې د چمن لارې به خلاصې وې پر دې به زموږ همدو رفتو کاروبار و نن هم روان دی. خو نن دا لاړې بلوڅانو ته د بلوڅانو علاقې ته لاړې. نن ته لاړ شه د بلوڅ په علاقو کې نن دا پابندیانې نسته هلته تیل را روان دي د ورځې په کروڑونو لیټره تیل نن د ایران را روان دي. بیا د هغه د بلوڅانو تیل دا بیا ځي هاته تر پنجابه پورې روان دي. یو سړی لاس نه وروړي اف سی نه وروړي انټیلیجنس یې نه وروړي لیویز یې نه وروړي کسټم یې نه وروړي پولیس یې نه وروړي چې بیا زما ستا وطن ته راسي. بیا پیالې نه پرېږدمه له چمن یې ونیسې تر کوټې پورې 15 چیک پوسټ دي د اف سی غجلا دي د لیویز غجلا دي د پولیس غجلا دي کسټم جلا دی کسټم انټیلیجنس جلا دی. زه یوه پیاله دته موږ ولیدل پیالې اعلام ته تر کوټې پورې روغې نشي وړلی دا هم در زه ښکته کوي. نن د بلوڅ چې نن پر مخ دی مطالبات یې منل کېږي هغه پر دې چې د بلوڅ نماینده که هر څو د ریاست جاسوس وي تالې څټې وي خو هغه د خپل کام سره دښمني نه کوي د خپل کام پر حق ولاړ وي. هغه په خپل کام کې قبیلګلوي نه کوي قبیلې نه کوي زه یو خیلۍ نه کوي. نن ته ورشه دا ډیره د افسوس خبره ده د شرم مقام دی. مارنګ بلوچ له کوټې دا قافله روانه کړه لاړه ګوادر ته لاس پاس علاقو ځه خلک وراټول سو د دې په قافله کې ګډېدل آخر ځان و ګوادر ته ورسول. موږ ولې پر دې چمن باندې یو ځال یو کپس په دې چمن را نښ کړی و چې د دې به نه څوک وځي نه به دې چمن پر لت ته څوک راځي. دا به ولې داسې کېدل دې چمن ته به د کټوۍ د ډبرې ځه د موسخیل د کنګرې د رانشم د دې علاقې ځه د سیوې ځه د کمردینه د بادینه ځه دا به قافلې راتللې موږ به یو لویه قافله جوړوله موږ به دلته په زراو خلک د ټول پښتون افغان د دې وطن د جنوبي پښتونخوا موږ به خلک راویستل موږ به دلته کښېنول او له دې ځایه به په لکونو تعداد را روانېدو که بیا کوټې ته تلو او که بیا اسلام آباد ته تلو او که بیا هر څه کول موږ به کول. خو موږ بدمرغي دا ده چې موږ دا کار موږ دا مسله دا ستونزه یوازې موږ د چمن ګڼله. موږ ویلې چې بس د چمن خلک به په دې کې ناست وي دا د چمن مسله ده دا د پښتون افغان مسله نه ده یا عزیزه دا د مسلم باغ مسله ده دا د کلاشپلا مسله ده دا د ژوب مسله ده دا د موسخیل مسله ده دا د دوکۍ مسله ده دا د سیوۍ مسله ده دا یوازې د چمن مسله نه ده. او تاسو سره دا کول کو موږ کړي دي جلسې جلوسونه هرتالونه موږ تاسو سره دا کول کو چې دا به عملي په میدان کې دا به د دې ټول جنوبي پښتونخوا او د پښتونخوا وطن د بولان ته چتراله د چمن مسله به د ټول پښتون افغان مسله موږ لازمي خامخا به جوړو. عزیزانو خبره دا ده چې یووالی غواړي یووالی به ښکاره کوو همت به کوو. دا بېحسي ته ګوره چې هر ځای پنجاب ته ځې سند ته ځې حتی کې د بلوڅو علاقو ته ځې هلته چې هر افسر راځي د هغې ځای د دود د دستور د رواجونو د روایاتو مطابق د خپل افسري کوي.
زموږ بدبختي دا ده چې هر افسر راځي ټول ښار هر دود دستور روایات دی وایي دا د بل افسر غم نه منمه اوس هغه لاړی اوس زما بچی ده چې زه څنګه جوړومه د چمن خلک او د ټولې جنوب پښتونخوا خلک به زما حکمراني زما غلامي کوي عزیزانو رویې داسې دي له چمن خبره درته کومه سوچ به وکئ فکر به وکئ آیا د دې وجوهات څه دي کم هغه کمزوري ده چې موږ یې کوو او موږ ته خل داسې وایي او کم هغه خلک دشمن جنګ کوي موږ ته نسته بله لاره یا به تښتو یا به ځو د ننګ پر لاره موږ ته یو لوري آسان ښکاري د توري هم د هغه راپاتې سوي دي له پلاره عزیزه دشمن جنګ کوي دشمن له تا سره جنګ راخستی دی ساده خبرې نه دي دا د غویانو د برمو د ترانسفر د نوکرۍ خبرې نه دي دا لوی جنګ دی په دې کې به سرونه بیلوي په دې کې موږ به لکاو پښتانه موږ خپلوان عزیزان ماشومان موږ مشران بیللی دي عزتونه مه بیللی دي وطن مه بیللی دي لوښې مه وړي دي بېعزتۍ مه وړي دي ناجوړۍ مه وړي دي دشمن پر تا تر دې سخت حالات راولي د جنګ حال دی اوس خوښه ستا ده دا یو سل دېرش دا یو نیم سل بې ضمیره پرېږده ولس ملي شهید به ویلې چې د ولس زور د خدای زور دی دا د خدای زور دی د خدای را لاندې بیا ولس باچۍ کوي بیا ستاسو حکمراني ده د خدای زور به ښکاره کوي یا خو دا پاته ده چې راځئ وتښتو دا چمن پرېږدئ دا پښتونخوا وطن پرېږدئ دا هر څه پنجابي ته پرېږده لاړ سه بار سه د ده غلام سه چوکیداري یې کوې خاکروبي یې کوې مزدوري یې کوې ریړۍ چلې هر څه چې کوې راځه بیا دا کو یا راسئ کول وکاسئ لوز وکئ پښتو وکاسئ چې راسئ بیا د ننګ پر لاره باندې ځو د ننګ پر لاره باندې ځو ځکه چې موږ ته پلرونه دا د ننګ لاره را پرېښتې ده ننګ یې را شولی دی زما پلار پر افغاني ننګ تللی دی چې سر مه اوس پرې کږي هم به پر دې افغاني ننګ باندې ځو هم به که پر چمن پرې کږي که د چمن پر یو لغړي باندې پرې کږي والله که دا ناس خلک دا مشرتابه له تاسو خپل سر پر یوه د چمن پر لغړي باندې مسپمو خو عزیزانو ستاسو کومک غواړو یوه سیالي نسته سیالي د پردیو سره کږي سیالي د پردیو سره کږي د پښتون ورور سره به څه سیالي وي د چمن له سړي سره به څه سیالي څوک کوي یوه سیالي نسته موږ دې عزیزانو ته وایو دې مشرانو ته وایو موږ زه پر نامه یادومه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته وایو موږ جمعیت علما اسلام ته وایو موږ دا نورو ته وایو چې په چمن کې دی یو شی نسته اختلاف دی سل واره را سره وکړه زر واره را سره وکړه هر څه چې راته وایه راته ووایه په نورو نه سره ګایږو برخې نه سره وشو سټان نه سره وشو نوکرۍ نه سره وشو سکیمان نه سره وشو د چمن پر دې بنیادي یوه مسله ده چې پر ډیورنډ کرښه باندې د چمن پر ګیټ باندې شناختي کارت او تذکره باندې هم درفت دا میټینګونه نه غواړي دا ناستې نه غواړي پر دې خبره باندې تاسو ته خواست کوو چې راسئ نور په هر شي کې اختلاف را سره وکړي موږ غږ نه کوو ته یې راته مخ ته سئ موږ درپسې تاسو په باور دا به باور درته وایمه چې کوټه یې ونیسئ بیا دا ټول جنوبي پښتونخوا دوی د راسره ملګري چې دوی د خالي دا ای چې موږ د دې پرلت په حمایت کې وو د کوټې او د ټولو ضلعو د علاقو یوه کوڅه د بندولو توان لرو در بندوو یوه کوڅه
مین شاراوي خو پرېږده په ښار کې یوه یوه کوڅه بندولی سو دا توان لرو راستی زموږ ملګرتیا وکړي او ریاست ته وایو ریاستي ادارو ته وایو حکومت ته وایو وزیر اعظم ته وایو وزیر اعلی ته وایو چې پر دې کې به ځان نه خطا کوې ځان به نه خطا کوې یو کار داسې دی چې زه نسم کولی یو کار داسې دی چې زه کول نه غواړم پښتون هر څه کولی شي پر دې سر خلاص کا بم هم پر ځان تړلی شي توپ هم چلولی شي توپک هم راخیستلی شي ورټکول هم کولی شي د جهان هر کار کولی شي خو کولی نه غواړي پر دې به نه خطا کږې له دا غروره به راکښته کږې چې پښتون یې نشي کولی زه زورور یم زه ولې نه چلېږي ولس بیا خپله لاره خپله اخي نو عزیزانو تاسو ته آفرین وایو کول مدی در سره د ټولو پاچاهانو لخوا تاسو ته دا باور درکو چې مرحله وار به زموږ احتجاج مرحله وار به زموږ دا خبره پر مخ روانه وي جلسې به وي مظاهرې به وي زنده‌باد مرده‌باد به وي شټر ډاون به وي پایا جام به وي پریس کانفرنس به وي مختلفه شان چې کوم وي دا به مرحله وار رواني او دا به سختېږي او بله خبره د پرلت ملګرو ته هم کوو تاسو ته هم کوو دوی دا وایي خلک وایي چې بای پلانکی خرڅ سو پلانکی خرڅ سو پلانکی دا وکل ما اوس غوسله واورېدی په زړه کې دا یو خبر راوګرځېده مالای څنګه خرڅوی دی چې د بریګیډیر پر ځای باندې زه ولایم بیا پښتون هم ما والا ناست ما خو چپه راځړولی ده ته به زه بیا انټریا نه ورکومه عزیزانو د پرلت ملګرو ته وایو ساده خبره ده پر ډیورنډ باندې شناختي کارت او تذکره دا له حکومت سره نه مذاکرات غواړي نه ناسته غواړي نه مجلس غواړي کې مني دا سټیج دی راځي چې اعلان ده وکړي کې نه مني لالا بس دا کارونه زیاته پرېږدي پلانکي ځای کې د سرکار سره میټینګ دی په پلانکي ځای کې د ډي سي سره میټینګ دی وروره موږ دلته سوداوي نه سر کوو لین دین نه دی روان چې دا را پرېږده دا به در پرېږدمه دا هغه شان نه دي بس ساده خبره ده تر دې یو څوک نه اوړي د شناختي کارت تذکرې خو به نه اوړاستئ